خاوند مې مسافر شو نو ما هم د بل سړي سره داسې کار وکړ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. خاوند مې مسافر شو او زه هم مجبوره شوم ترڅو د بل چا څخه د جنسي اړیکې غوښتنه وکړم. لکه څنګه چې تاسو به ډېر اورېدلي وي او تاسو به ډېر داسې کتلي هم وي او دا پیښه به ستاسو د سترګو وړاندې شوې وي. د دې ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دې مطلب ښه ځان پوه کړئ. اکثره هغه خلک چې په نورو هېوادونو کې مسافر وي یا هم د مسافرت لپاره تللی وي او میرمنې یې دلته په کورونو کې پرېښي وي، د دوی لپاره زه یو پیغام لرم چې باید حتما یې واوري، ځکه چې دوی داسې خلک وي اکثره چې په دیو کې داسې خلک تللي دي د دې څخه مسافر شوي دي چې د واده یې تر ډېر زیات وخت چې وتی وي 2 هفتې یا هم 1 میاشت وتی وي او بیا د مسافرت په طرف روان شوي وي. د دې په خاطر چې تاسو د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، باید تر پای اوسئ ترڅو یو مثبته خبره زده کړئ او یا هم مثبت سوچ درته په فکر یا هم په ذهن کې راشي. اکثره خلک ډېر مسافر شوي وي او میرمنې یې په کور کې پرېښي وي، ځکه چې هر ټیم هم دوی کولی شي بدې لارې ته لاړ شي. ولې ښځې بدې لارې ته ځي؟ علت یې دا دی چې ډېر خلک دوی مسافر شي، میرمنې په دې مرض باندې روږدې کړي او دوی ترې لاړ شي او بیا دا میرمنې کیدای شي د دوی سره شیطان یو ځل نه بلکې په سلهاوو ځله دوی ته غوټې ورکړي او بدو یا غلطو لارو ته یې وهڅوي. د دې لامل دا دی چې تاسو د دې څخه لاړ شئ او دوی بیا غلطو لارو ته وهڅول شي. او که غواړئ چې تاسو دغسې غلط کار ونه کړئ نو تاسو هر ټیم چې کله واده کوئ نو لومړی تاسو ښې پیسې وګټئ او بیا د مسافرت په لور لاړ شئ او بیا تاسو کولی شئ واده وکړئ. یعنې د دې ویډیو مطلب داسې دی، هغه ورونه چې په خارج کې اوسېږي باید په میاشت کې نه بلکې په 4 میاشت کې یو ځل حتما کور ته ځان راورسوي، ځکه میرمن یا ښځه هم زړه لري. که چېرته تاسو فکر کوئ چې میرمن به ډېر داسې په سوچ یا فکر ولري ځکه د دوی عقل ډېر کمزوری وي، دوی کېدای شي هره لاره غوره کړي. هېڅکله هم داسې سوچ مه کوئ چې میرمن ډېر هوښیار شی ده، ځکه ښځه حتما په یو وړوکي خبر باندې هم تېروځي. حتما تاسو کولی شئ په 4 میاشت کې یو ځل حتما کور ته راشئ او د میرمنې حاجت پوره کړئ. بیا که تاسو غواړئ چې تاسو میرمن محفوظه پاتې شي او خپل عزت مو محفوظ پاتې شي نو هېڅکله هم د بل چا عزت ته په بده سترګه هم مه ګورئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.